بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا انډس نیوز نیټورک خبری سرویس سره زیم حبیب الله همدرد. د ټولو نه اول هډلاینز. د تحریک انصاف چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نااهلی خبر راتلو وروسته په ټول هیواد کې قهرجنې احتجاجي مظاهرې پیل کېدل. مټه چوک کې د عمران خان نااهلی کیس پر ضد تابع شوي مظاهره ځنډول کېدل. د عمران خان نااهلی کیس په اړه د مټې ولس غبرګونونه. د اپر سوات ضلع په اړه د مټې باروم صدر محمد حلیم خان ایډوکیټ څرګندونې. صحت اسپتال کوزه درشخیله کې د فزیوتراپي او ریهیبلیټیشن سینټر فزیوتراپسټ ډاکټر سید سکندر شاه خبرې اترې. شانګله کې د انټر ډسټرکټ کرکټ ټورنامنټ احوال. کوزدر لقمان بانډه کې د بی ایچ یو ډاکټر سمیع الله د ریټایرمنټ په لړ کې دستوره تابع کېدل او منګوره کې د شاکر بریانی اینڈ پکوان سینټر د پرانس غونډې دستوره تابع کېدل. د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلنډ شان دمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبری سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Parda, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. Hira Girl School and College, Baghderi Road, Sambut, Mata, SWAT. Khaybar Electronics, Mohammad Khan Bazar, दुकान नंबर 48, मटा, स्वात. او اوس د خبرونو تفصیل. د تحریک انصاف چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نااهلی کیس پر ضد د هیواد د نورو برخو په څیر 13 ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه او قهرجنې مظاهرې پیل شوي چې پکې په سړکونو د ټیرونو د سیزلو او ورونو بلولو پیښې هم رامخته شوي. خیبر پختونخوا، پیښور، مردان، چارسده، دیر، سوات، بریکوټ، هزاره او یو شمیر نورو ښارونو کې احتجاجونه او ریلی پیل شوي دي چې پکې د الیکشن کمیشن او موجوده حکومت پر ضد سختې ناربازۍ شوي. بلخوا هغه حلقې چرته چې عمران خان بریا ترلاسه کړې د پی ډي ایم د بیلابیلو ګوندونو لخوا آتشبازیانې او خوشحالیانې هم منځلې شوي او مټایانې هم تقسیم شوي او د الیکشن کمیشن د دغه فیصلې په بار بار ستاینې هم شوي دي. د تحریک انصاف چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نااهلی کیس پر ضد مټه چوک کې کیدونکې احتجاجي مظاهره ځنډول شوې کومه چې نن 3 بجې کیدونکې وه. د مټې تحصیل چیرمن عبدالله خان خپل یو بیان کې ویلي چې د چیرمن عمران خان په وینا دوی دغه احتجاجي مظاهره ځنډولې. البته د تحصیل په ولس یې غږ کړی چې د عمران خان لخوا اعلان شوي لانګ مارچ لپاره تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې تحصیل چیرمن عبدالله خان پرون مټه کې کارکنانو ته د سترې احتجاجي مظاهرې کال ورکړی و. د مټې تحصیل ولس د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نااهلی پریکړه په سختو ټکو غندلې او دای پر ظلم او زیاتی اډانه فیصله بللې. د مټې تحصیل ولس په دې اړه انډس نیوز نیټورک سره خصوصي خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. دې ته خو په دې نظر ګورو چې دا ډېر بد شوي دی او ډېر ناکاره کار شوی دی. عمران خان سره زیاتی شوی دی. جی ظلم شوی دی.
ظلم ځکه شی چې زمونږ په پاکستان کې سیاستدان په شرمونو باندې وشرمېدو. یو عمران خان و صحیح سړی و، هغه هم غل کو. د اغله ډاکوان ټول د سلمه شوي دي او دننه هلې کوشش کوي دا دغه کوي او دا فیصله چې شو ده نو په دې باندې موږ قوم ډېر احتجاج کوو چې دا زیاتی شوې ده سره او دا فیصله دې واپس کړی شي او که واپس نه کړی شو نو د هر قسمه قرباني ته موږ تیار یو او موږ هر قسمه قرباني موږ په دې باندې کوو. نو سر په دې باندې خور سړی خفه دی صحیح نه چې دغه نور غله یو سیټ ته دي او دې بل سیټ ته یوازې ولاړل. زه د قوم ملګری د قوم مرکزیت څوک نه کوي خو ټول په غلا پسې ورپسې شوي دي. غټ ظلم شوی دی، ډېر غټ زیاتی شوی دی. یوازې په دې ملک به عمران خان باندې اوس دا موږ ته پته نشته چې څه ثبوت شوي دي. او لکه غټ زیاتی شوی دی او نور اپله موږ ته نور عمران خان زمونږ دپاره د قوم دپاره د غریب یو اواز جوړ شوی دا زمونږ د غریب اواز ختمېدل غواړي. ځان سره بم تړم او په دې اولو په دې غلو ورځم. نواز شریف هم غل دی، زرداري هم غل دی. مو خدا نن احتجاج هم کوو دلته او که عمران خان کال وکړو انشاءالله چې موږ به هلته حاضر شو یو. نو وجه دا ده چې عمران خان په حکومت کې موږ د خلکو ویښه نه ده خو مهنګایي پکې دومره نه وه لکه دا اوس چې دومره زیاته شوې ده. او دا کومه فیصله چې شوې سر دا زیاتی د ملک او د قام سره دی، دا د یو کس سره نه دی جي. موږ به د دې به بھرپور احتجاج هم کوو بلکې موږ به اسلام آباد او پنډۍ کې د خپل احتجاجونه کوو. موږ پې هم خفه یو جي. تاسو په ولې خفه یې؟ نو هغه د ملک د خیرخوا دی، د ملک دپاره ښه دی جي. د اتیاو کالو نه دا ملک چې چا لوټ کړلی پکار ده چې هغې نه اهلاکل وی، هغې جیلونو ته اچول وی، هغې پانسیکل وی. کم چې روغ سړی دی د ده نه اهلاکول دله انعام پکار دی. دا چې څوک نه هلکوي په خپله نه هلوي. څنګه دا دغه دي چې اوس هغه ولې نه هلکوي؟ څه چل دی؟ په څه خبره نه هلکوي؟ دا د دې د پلار حکومت دی. نو زه خو یم چې دی د خدای د کافرو ته ورکړي، دا د شهباز د خدای کافرو ته ورکړي. شهباز او بس دا فیصله غلطه ده، دا د عمران خان په حق غلطه ده. د اپر سوات ضلع جوړېدل د وخت مهمه اړتیا ده او ډیر زر به له سوات څخه یو وفد د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان سره په دې لړ کې ملاقات کوي او دوی هیله مند دي چې وزیر اعلی محمود خان به ډیر زر د اپر سوات ضلع اعلان وکړي، ولې چې د ضلع لپاره ټولې تیاری او لوازمات له وړاندې څخه سرته رسېدلي، صرف په سرکاري توګه اعلان کول پاتې دي. دغه څرګندونې د اپر سوات مټې بار روم صدر محمد حلیم خان ایډوکیټ انډس نیوز نیټورک ته خپله یوه ځانګړې مرکه کې کړي. نوموړي په دې اړه نور څه ویلي، راځئ چې وایو. ګله خان موږ اول ستا شکریا ادا کوو چې دا کم ایشو چې د اپر سوات د ضلع دی په دې کې تاسو خپل پوره کوشش کوئ. موږ په خپله سطح باندې هم لګیا یو، کوشش ډېر کوو، روانه خبره ده. بلکې د موجوده حالات چې کم دي که نه، په دې موجوده حالاتو کې د موږ چې د ضلع دا ډیمانډ دی دا هم په دې خبر ده که دا سوات په دوه ضلعو کې تقسیم شي نو د وړې ضلع امن و امان په لحاظ سره د هغې چې کوم دی ډېر اسانتیا راځي، په اسانه طریقه سره کنټرول کړي. خو د بدقسمتۍ نه داسې ده چې دا سوات غټه ضلع ده، په دې وجې نه چې کوم دی دا موجوده انسیکیورټي چې ده او دا بدامني چې کوم ده نه دا له دې وجې نه ده. په دغه سلسله کې چې کوم دی نه موږ خپل تګ ودو کوو او پر امید موږ دا یو چې تقریبا د هر مرکزي شعبه چې ده دا هیډ آفیسز چې کوم دی نه دلته کې راغلي دي او دفتر هم تقریبا تیار شوې او انشاءالله چې کوم دی نه قریب زموږ جرګه د اپر سوات د فضاخیلي د بحرین د مټې دا روانه ده. وزیر اعلی سره انشاءالله ملاقات کوو. د صحت اسپتال کوزی درشخیلی فیزیوتراپی او ریهیبلیټیشن سینټر ډاکټر سید سکندر شاه انډس نیوز نیټورک سره د فیزیوتراپی او ریهیبلیټیشن سینټر د مهمتیا په اړه خصوصي خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. تم د یو نیو انیشیټیو فیزیوتراپی سینټر خو دوه اول نو خو دا نیو انیشیټیو پکې موږ سٹارټ کوو لکه ریهب سینټرز کنه ریهبلیټیشن سینټر نو دا د اپر سوات کې دا فیسیلیټي ونه دا فرست ټایم دوی انټروډوس کړه او موږ لغون د فیسیلیټیټ کړه ان شاء الله سٹارټ او سٹارټ ډیر خراوند ده ان شاء الله فردم امپروومنت هغه ان شاء الله موږ کوم چینجز راولو او ان شاء الله روان به دین علاوه زموږ سره زیاتره دسی پیشنټ چې لکه غالمو فیزیوتراپی سره ریلیټډ لکه دسی مثال و سټروک فالج مریضو مثال منغوالو کنه چې فالج ان کیس چاته شنو پای کې شروع کې چې کم ډاکټر یا کنسلټنټ کم کار چې کم نیورو والا دا غنن ورډ پکې سپ انیشل کې دا کار یا غنا خو بیا زمون کار لکه به بیا موږ برین ری ایجوکیټ کو چې یاره
دا مومنٹ چې کوم لاس شوی دا څنګه اډاپټیشن په دې کې راځي څنګه تو ری ایجوکیټ کې کنه مطلب برین ری ایجوکیټ کول سمپل دا نو پای کې بیا نه میډیسن نه انجکشن نه نور دي سرجری هیڅ هم نشته لا دنیا کې د علاج نه راوته چې راي کې ترو برین کې تو نیوروپلاستیک یا د سرجری کې ځای کې هغه برین دوباره ری گروث وکړي مومنٹ صحیح شي او ترو فزیوتراپي موږ سې چل کو چې هغه ری ایجوکیټ کو برین صحیح دا هغه سره بیا هغه مومنٹ راشي کنه په خبرونو کې وخت شوی دی وړې شان دمې نه پس بیا حاضرېږو ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. په خبرونو کې یو ځل بیا خراغلاست. د کوزدیر لقمان باندې بی ایچ یو ډاکټر سمیع الله د ریټایرمنټ په لړ کې یو خوندوره دستوره ترسره شوې چې د ډاکټر سمیع الله د 33 کلن خدماتو په ستاینه کې هغوی ته امیلونه هم اچول شوي. نور احوال او تفصیل اخلو د کوزدیر نه د خپل همکار نواب بادشاه نه. جی نواب بادشاه څه به وایي د ډاکټر سمیع الله د ریټایرمنټ په حوالې سره چې کومه دستوره تابع شوې وه د هغې احوال را سره شریک کړئ. جی همدرد بالکل نن د کوزدیر بالایي علاقه لقمان بانډه کې د بی ایچ یو د انچارج ډاکټر سمیع الله د نوکرۍ نه د ریټایرډ کېدو په موقع باندې یوه دستوره ترسره کړې شوه چې پکې د محکمه سیاحت کوزدیر ضلعي افسر ډاکټر ارشاد روغاني د تحصیل هیډکوارټر اسپتال خال انچارج ډاکټر عمر خالد بی ایچ یو سفر انچارج ډاکټر سلیم باچا ډاکټر رفیع الله عمر خطاب د محکمه سیاحت کوزدیر دفتري سټاف د علاقې مشرانو او ځوانانو په ګڼه شمېره ګډون وکړو. په دې موقع مقررینو د ډاکټر سمیع الله په بی ایچ یو لقمان بانډه کې په 32 کلنه خدمت باندې رڼا واچوله او هغې ته خراج تحسین پیش کو. په دې موقع د دستوري مشر میلمه ډي ایچ او ډاکټر ارشاد روغاني وویل چې هغه ته احساس دی چې لقمان بانډه د ډسټرکټ هیډکوارټر نه ډیره زیاته لرې ده. د دې وجې د دې علاقې خلکو ته ډېر زیاتې ستونزې مخې ته دي او د دې وجې د هغه کوشش دی چې د ستونزو د کمی دپاره خپل کردار ادا کړي. ډي ایچ او وویل چې بی ایچ یو لقمان باندې ته به ډېر زر یو ډاکټر ورکړی شي او د دې سره سره به یوه بله ایلیچوي چې ده نو هم دلته کې راولېږلی شي چې د دې علاقې د خلکو کومه ستونزې دي چې هغه حل کړی شي. تفصیلاتو د شریکولو ډسټرکټ شانګله کې د انټر ډسټرکټ کرکټ ټورنامنټ لوبې دوام لري. د یا ټورنمنټ په هکله د سټینډرډ پبلک های سکول د موړی ډایرکټر محمد علي خان زموږ د همکار نور محمد سره خبرې اترې کړي. راځئ چې ویې ګورو. ډایرکټر سټینډرډ پبلک های سکول د موړی جناب محمد علي خان سره موجود دی. دوی نه موږ ته پوښتنه لرو سر جي د وخت راکړو ډېره مننه کوو تاسو وخت راکړو. د انټر ډسټرکټ ټورنمنټ چې دی د هغې کوارټر فاینل میچ چې دی جاري دي د سټینډرډ پبلک های سکول د موړی او د سی شاپور میچ دی نن د ګراوند حوالې سره او د کوم ډسپلین چې دلته جاري دی د دې حوالې سره به څه وایي او سیکنډلي کوم تماشایان چې راځي هغوی ته به ستاسو پیغام صحیح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او زموږ نه تپوس وکړو. نو ټورنمنټ څیز خدای چېر د ګراوند په دې ګراوند باندې میچونه وشو ډېر ښکلي وشو ځکه په ګراوند کې لږ ډېر حالات او دا راځي ځکه د بهر کسان او دا پکې هم ډېر زیات دي خو زموږ خو دا دغه دی چېر کمیټې ډېر په ښکلي طریقه باندې دا ټورنمنټ روان کړل او الحمدلله چې په ښه طریقه به سرته ورسي او تماشایي باندې خو ګیم ښکلی کېږي.
دا څومره تماشین چې بهر ناست دي نو دا ډېر زیات مهذب او په ښه طریقه باندې هغوی د دې هلکانو هغه داد ورکوي داد رسایي کوي او اپریشیټ کوي. نو ګراونډ که تاسو خیال کوئ چې تماشین نه نو د ګراونډ او د کیل د دې خوند نه نو تماشینو په وجه باندې زما خدا خاصه تماشین د چېره څومره زیات دي او ټول ټیمان سپورټ کوي چېره دا نه دا زموږ ډېر شانګلې بچي د خاورې بچي دي هغه هر سکول چې هغه زموږ سکول دی هغه بل سکول دی خو د دې شانګلې او د دې علاقې د خاورې بچي هغه زموږ ټول بچي دي او چې کوم ټیم ښه کارګردګي هغه زموږ د ټولو ټیم. منګوره بایپاس فضاګټ روډ باندې د شاکر بریانی اینډ پکوان سنټر په نوم د بریانۍ د یو نوي مرکز افتتاح شوی چې پرې ځایي خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. ایم ډي او سینیر صحافي حاجي جانزیب لالا د یاد مرکز په هکله ویلي چې دوی غواړي چې معیاري او پاک خوراکونه ولس ته ورکړي. همدغه وجه ده چې مټه بازار کې د شاکر بریانۍ له خورا کامیابۍ وروستو دوی منګوره کې دغه نوی سنټر خلاص کړی. د منګورې شاکر بریانۍ د سنټر افتتاح ځایي عالم دین حاجي جانزیب لالا او نورو درنو میلمنو پر وړاندې د پیتې د کټ کولو سره ترسره شوه. له دې وروستو د کاروبار د کامیابۍ لپاره خصوصي دعاګانې هم غوښته شوې. د شاکر بریانی اینډ پکوان سنټر په لومړۍ ورځ ځایي خلکو او په سړک تیریدونکو خلکو ته د ویړیا بریانۍ پیکټونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا د یاد بریانۍ په هکله سنټر ته راغلو خلکو ویلي چې د دوی بریاني معیاري او ذایقه‌داره هم ده او بل دا چې دلته د صفایي سوترایي نظام هم په سم ډول سره روان دی. ډیره زبردسته ډیره ښکلې ذایقه او ان شاء الله تعالی د الله نو امید ساتو زر تر زر دا موږ نه پروګرام جانجیب لاله کوله کړی ان شاء الله تعالی دا ډیر ښکلې ذایقه او ډیره ښه بریاني وه او موږ ډیر به مینه وخوړه. موږ نور بریانیان خوړلې خو ماشاءالله ډیر زبردست ذایقه وه جي بریاني خو ماشاءالله ډیره ښه بریاني ده ذایقه هم ډیره ښه وه او خلک اخیسته ځي چې کوم ځای کې هغې ته ټیسټ میلاویږي هر ځای کې چې دې ټیسټ ډېر زیات مزیدار و انشاءالله موږ په خپله رالو ویې وخوړه ډېره ښه وه مزیداره او نور ملګرو ته هم دا پیغام ورکوو چې راشئ یو پیر خو لازمي راشئ چې وسکئ تاسو ته بیا پته وي چې یاره واقعي بریاني یا ښه وه یا ښه وه. دا او تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د لوی الله په امان.